سلامونه بیا هم په خیر راغلی د فاوست فورمول یا د چټکتیا د فورمول پوښتنې دي. دویمه برخه ده، شپږمه پوښتنه د دریو نمرو. Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Bremsweg entsprechend der Faustformel؟ تاسو خپل سرعت یا چټکتیا د 50 نه 100 ته جیګاوي په ساعت کې د چټکتیا د فورمول په اساس باندې ستاسو د بریک لاره څنګه تغییر کوي، څومره بدلیږي. مونږ وویل که چیرته زمونږ سرعت 2 برابره کیږي نو زمونږ د بریک لاره چې کومه مونږ د بریک په وخت کې تای کوو او زمونږ موټر مخکې ځي هغه 4 برابره وي. Es vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter. له 50 مترو نه 100 مترو ته اوړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. وامه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. بیا هم تاسو ستاسو چټکتیا 50 ده، که چیرته تاسو خپل چټکتیا یا د موټر سرعت مو د 50 نه 100 ته جګ کړئ. Wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel؟ و څنګه تغییر کوي ستاسو د عکس العمل لاره نظر په د چټکتیا د فورمول په اساس باندې؟ څه معنا ورکوي ریاکسیونس ویګ؟ معنا دا ورکوي که چیرته تاسو موټر ګرځوئ ستاسو سترګې په خطر باندې لګیږي، اول تاسو عکس العمل ښیئ، دغه ستاسو سترګې لګیدل او عکس العمل ښودل معنا ده چې تاسو بریک نیسئ. تر دغه وخته پورې دغه ته ریاکسیونس ویګ وایي. ریاکسیونس ویګ یعنی ته تر عمله پورې له لیدو تر عمله پورې دغه وخت ته ریاکسیونس ویګ وایي. په دغه وخت کې موټر څومره مخکې ځي نظر د فاوست فورمول په اساس باندې. دلته وایي Es verdoppelt sich von 50 Meter auf 30 Meter. د 15 مترو نه 10 مترو ته اوړي. 2 چنده کیږي زمونږ د عکس العمل لاره 2 چنده کیږي. که په 50 مترو کې 15 وه یعنی موږ تر څو پورې بریک نیو موټر موږ نه 15 متره ته، خو په 100 کې بیا 10 متره موږ نه موټر ځي. اتمه پوښتنه. Sie fahren 100 km/h, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. تاسو 100 متره په ساعت کې روان یاستئ، موټر مو چټک په 100 کې دی. یوه ثانیه کې تاسو یعنی ستاسو دغه ریاکسیونس ویګ یا دغه عمل څخه یوه ثانیه وخت یې ونیوه. په دغه ثانیه کې ستاسو د بریک لاره څومره ده؟ Wie lange ist der Anhaltweg nach der Faustformel؟ د عکس العمل سره د سرعت سره ستاسو د انهالت ویګ عکس العمل د بریک ویګ دواړه سه یو ځای سي، کله چې تاسو ودرېږئ دې ته انهالت ویګ وایي. د ودرېدلو پورې تاسو څومره موټر تللی ده یا ستاسو موټر څومره تللی ده؟ 110 متره. یعنی په یوه ثانیه کې که چیرته تاسو 50 ځئ تاسو موټر 15 متره وړاندې ځي. که ستاسو سرعت 100 وي ستاسو موټر په یوه ثانیه کې تر څو تاسو بریک نیسئ 10 متره مخکې ځي. دا خو تنه د ریاکسیونس ویګ سو، د ریاکسیونس سایت سو. په ریاکسیونس سایت کې تاسو 10 متره وړاندې لاړئ، سره له دې جمع بیا د دغه د سرعت چې څومره تاسو تیزوالی لرئ په دې وخت کې موټر څومره ځي چې تاسو لا بریک هم نیسئ، 110 متره موټر وړاندې ځي تر څو پورې تاسو موټر دروئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren 100 km/h und führen eine normale Bremsung durch. تاسو 100 متره په ساعت کې روان یاستئ او نورمال برمز نیسئ، یو نورمال برمز. Wie lang ist normal Bremse eine normale Brake? Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel؟
څومره لاره یا واټن وهئ په نورمال بریک سره، یعنی نورمال بریک نیولو سره څومره موټر مخکې ځي. 100 متره موټر لا هم مخکې ځي. کله چې تاسو په 100 کې یو نورماله بریک ونیسئ، 100 متره مو موټر نور هم وړاندې ځي. Lassame Puchtana, Sie fahren 100 km/h und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lange ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Reaktionszeit څه دی؟ دلته 30 متره دی. په 500 کې موږ 15 متره درلوده، په 100 کې 30 متره ده. 30 متره زموږ د هماغه عکس العمل لاره ده. تر بیا ښې چارې.